راځو آی وی بولس باندې خبرې کوو. آی وی بولس د بعضې ځایونو کې د آی وی پوش معنا هم لیکلی وي. دا د تداوی یو ډول there is a particular type of therapy. Drug is directly delivered into vein at a much faster rate which quickly raises the concentration of drug in the blood to ineffective level. آی وی بولس دا د تداوی یو خاص ډول دی چې پکې درمل موږ ډایرکټ ورید کې داخلوو تطبیقوو خو ډیر فاسټر ریټ باندې نه، ډیر چټک، ډیر زر. د دې وجه نه کله چې ته درمل ورید کې ډیر زر تطبیق کې، زر یې ورید کې داخل کې، نو وینه کې به د هغې درملو کانسنټریشن یا غلظت یو ناڅاپه زیات شي او ډیر زر به افیکټ وکړي او ناروغ به د بد وضعیت نه ډیر چټک ډیر زر راوباسي. د دې وجه نه آی وی بولس اکثره د ناروغۍ د تداوی په لومړیو وختونو کې استعمالیږي. یعنې کله چې ناروغ شفاخانې ته راوړل شوی وي، تداوی لاندې شي، د تداوی په اول پړاو کې موږ آی وی بولس نه استفاده کوو. په لنډ ډول آی وی بولس یا آی وی پوش که زده کوي داسې زده کوي کله چې موږ درمل چټک او یو ځای ټول په ګډه ورکو، په دې ته بیا موږ وایو آی وی بولس. کله چې درمل ډیر زر چټک په سیکنډونو کې یا په منټو، په یو 2 منټو کې ډیر چټک ورکو، بیا دې ته موږ آی وی بولس وایو. ولې چټک ورکو؟ ځکه چې کله موږ ناروغ ته تداوي شروع کوو نو ناروغ اول وخت کې له ساین سیمټمز نه، له ستونزو نه کړېږي. دې لپاره چې موږ ډیر زر په منټونو کې له خپلو ستونزو نه راوباسو، راحت ورته میلاو شي، موږ هغې ناروغ ته چې کوم ډرګز ورکوو هغه آی وی بولس ورکوو. یعنې دا معنی چې هغه هغې نه به ته سایرنج ډک کړې او فاسټلی چټک ډول سره به آی وی ورته زر کړې. دې سره په پلازما کې غلظت یو ناڅاپه لوړ شي او تاثیر به چټک وکړي، زر وکړي. آی وی بولس is useful in situation when a patient needs support quickly. آی وی بولس موږ هغه وخت کې د دې نه استفاده کوو کله چې ناروغ سپورټ زر غواړي، حمایت زر غواړي، ډیر زر راحت غواړي. داسې حالتونو کې موږ آی وی بولس نه استفاده کوو. دې سره به ناروغ د سیمټمز نه، د اعراض ولیمو نه، ستونزو نه ډیر زر راحت ورته میلاو شي، ډیر زر به ورنه سکون کې شي. که زه مثال سره دا ووایم نو بیا به ډېر ښه پرې پوه شئ. مثلا یو ناروغ د هایپوولمیک شاک حالت کې ده، اوس دا یو بیړنۍ حالت ده، دې وخت کې زه باید ډرګز آی وی بولس باندې ورکم. دا معنی چې درمل په ډېر چټکۍ سره او په یو ځای ورکم ورید کې. علت دا دی چې دې سره به په پلازما کې د درملو غلظت یو ناڅاپه لوړ شي او ډېر زر به ناروغ کې افیکټ شو کړي، تاثیر وشو کړي، ناروغ به د بد وضعیت نه زر راوځي. نو که څوک هایپوولمیک شاک کې و او تا ته ډاکټر وایي چې دغه هایپوولمیک شاک پیشنټ ته، ناروغ ته کرسټلایډ فلویډ ورکه خو بولس فارم کې. دی به دا معنوي چې ته لاړ شه کرسټلایډ فلویډ راواخله، یعنې نارمل سلاین راواخله یا رینګل لیکټیټ راواخله 20 ml پر کیلوګرام، 100 cc په 1 کیلوګرام اندازه باندې. نو که چېرته دغه شخص چې هایپوولمیک شاک کې وي 10 کیلوګرام وزن ولري، نو کرسټلایډ فلویډ چې ورته میژر کوي نو اندازه کوي نو دا تقریبا 200 cc راځي. نو ته به داسې چلو کې چې دغه 200 cc کرسټلایډ فلویډ به 15 دقیقو داخل کې ورته پوش کې، 15 دقیقو داخل کې به ورته زر کې. ولې؟ ځکه چې دا زیات مقدار درمل فاسټلی چې کله زه یو ناڅاپه پیشنټ بلډ کې داخل کم، تطبیق کم، دې سره به پلازما والیوم زیات شي او ناروغ به ډېر زر له شاک حالت نه راوځي. همدا رقم که سیکنډ اگزامپل واخلم کنولژن سټیټ، یو مریض درته راوستل شوی ده چې هغه لړزه لري، کنولژن لري. اوس دې لپاره چې تا کنولسیو سټیټ نه راوباسې ته باید آی وی بولس فارم کې ډرګز ورکړي، یعنې درمل په یو ځای او چټک ورکړي. دې لپاره چې پلازما کې غلظت زیات شي او مؤثر وګرځي او ناروغ دې کنولژن سټیټ نه راوځي. نو که ناروغ کنولژن سټیټ کې راغلی وي او تا ته ډاکټر وایي چې دغه ناروغ ته میډازولام یا ډایزیپام آی وی بولس ورکه، دې دا معنی ده چې لاړ شه میډازولام 0.15 ملي ګرام پر کیلوګرام اندازه باندې راواخله، ناروغ ته یې زرک آی وي چټک. ډایزیپام راواخله 0.2 ملي ګرام پر کیلوګرام اندازه باندې چټک آی وی ورکه. نو په لنډ ډول داسې ده چې انټراوینس روټ دا یو پیرنټرل روټ ده چې ډېر کمنلی کلینیکلی دغه روټ نه ډاکټران استفاده کوي. ایمرجنسي کې دغه روټ ډېر یو ارزښت لري ځکه درمل ډایرکټ ورید کې تطبیق کېږي، دوران ته ډایرکټ داخلېږي. نو مؤثر روټ ته یو مؤثره لار ده د درملو تطبیق لپاره، خاص کر بیا هغه حالتونو کې چې یو ناروغ بېهوشه حالت کې وي، شاک حالت کې وي، کنولژن سټیټ کې وي، هایپوولمیک شاک سټیټ کې وي. نو هغه حالتونو کې بیا آی وی روټ ډېر یو ګټور، ډېر یو ګریټ ویلیو لرونکي روټ ده. او آی وی کوم درمل چې ته ورکړې هغه به 3 فارمز کې راځي، یا به بولس کې، یا به سلو آی وی انجکشن، یا به آی وی انفیژن وي. آی وی بولس کلمه د اکثره وخت کارول کېږي، د دا معنی چې ته ناروغ ته ډرګز درمل په یو ځای او چټک تیز ورکه آی وی.
دې ته بیا موږ آی وي بولس وایو تر څو پلازما کې غلظت یو ناڅاپه لوړ شي ناروغ د خپلو هغه دردونو نه هغه تکلیفونو نه هغه کړاوونو نه چې دی فلحال لري هغې نه زر راوځي نو ته به آی وي بولس ورکوي آی وي بولس او آی وي پوش اکثره ځایونو کې استعمالیږي دا کلمات فارماکولوژي کې یو مفهوم لري خو یو فرق دا ده که چېرته ډاکټر درته ووایي چې آی وي بولس ورکه اټ مینز دا په منټونو کې ورکول کېږي که ووایي چې آی وي پوش ورکه اټ مینز empty the contents of syringe in second دا معنی چې کوم سایرنج کې کوم ستن کې چې تا سره درمل دي کوم سایرنج کې دا په سیکنډونو کې تطبیق کوي نه یو منټ نه کم د وخت کې باید دا تطبیق کوي نو آی وي پوش معنا دا چې within seconds درمل آی وي ورکا او آی وي بولس چې راشي it means you can extend up to minutes